چې یو سړی و خر ساتلی نو پاغه خره به هغې غریب مزدوری کوله چرته سره چلوله پټو ته نو په سره کې یو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونته نو خیال یې وکړه چې هلکه ستا نور څوک دي خو یو ته یو دی دا خر دی او دغه خر په برکت چې دی ته پاللی کېږي نو دا داسې ښه مری ده راشه دی خره ته یې په غاړه کې واچو نو ملغلره خره ته په غاړه کې واچو چېرته یو جوهري پې راپېښ شوی دی چې کتلی دي چې اوفوی دا خو ملغلره ده او دا خر والا د دې خره په غاړه کې اچولې ده دا خر والا ته پته نشته چې دا د 1000 روپو ملغلره ورته ویل کاکا دا مری خرڅی نه نو خره والا ورته وی چې ولې نه خرڅوم وی په سوی ورکې وی خو چې څه دې راکړه هغه ورته یو 10 روپۍ رایستي دي نو هغه وخت کې په 10 روپۍ 10 خره کېده 10 روپۍ چې خره والا کتلی دي لیونی شوی دی او زرې مری را پرانیستې ده د خره د غاړې نه هغه سړي له یې ورکړه او اوس په یو منډه روان دی چې هسې نه چې دا سړی بیا را واپس نشي چې نه عالمه جوهري ځان له په منډه روان دی چې د خره والا ته پته ونه لګي چېرته چې دا د 1000 روپو ملغلره ده او خروالا ځان له په منډه روان جوهري هغه مری یوړه او ډېر اعلی مالوچو کې لاندې باندې او ښه بهترین بکس کې کېښوه ډېر په قدر او په عزت لکه د زرګر دکان کې تاسو وګورئ د سرو زرو کالو د پاره څه ښایسته ښایسته بکسونه جوړ څه زمانه پس بادشاه ته د هغه ملغلرې ضرورت شه چې کومه ملغلره کال پس په سپای کې یوه خیږي اوس کال پس سپای کې یوه د دې څه مطلب دی دا معنا ده په دې سمندر کې سپای داسې یو شی دی داسې بند چې اسمان کې ګړګړ وشي نو دا سپای د سمندر د بیخ نه روانه شي او پاس سر تراشي او د خوله یې پرانیستی شي او داسې وازه خوله ونیسي نو چې ساس کې پکې راوغورځېږي که یو ساس کې باندې دا سپای بند شوه او سمندر بیخ ته لاړه نو هغې کې کال پس دا یو ساس کې نه یو ملغلره پیدا شي د هغې یو قیمت بیا لکونه روپۍ او که دې سپای هرس وکړو او خوله یې وازه نیولې وه دویم ساس کې تم نو کال پس پکې 2 ملغلرې وي خو د دواړو قیمت د هغه یو عمرنۍ بیا نو ځکه مولانا روم وایي چې کاسه چشم حریصاں پر نشد کاسه چشم حریصاں پر نشد تا صدف قانع نشد پر در نشد وایي د انسان دا سترګې دي دام د حرس نه ډکي خو چې لږ شی راشي ورپسې نور وی چې نور راشي ورپسې نور وی تا صدف قانع نشد پر در نشد لکه هغه سپای چې دویم ساس کې ته خوله وازه نیولې ولري نو قیمت یې کم شي زما عزیزانو بادشاه وی چې ما ته ملغلره پکار ده خو هغه ملغلره پکار ده چې کومه کال پس په سپای کې یوه وځي دې جوهري ووی چې ما سره شته منډه کړې ده او بکس یې راغستی دی چې پرانیستی ده چې ګورې ملغلره 2 ټوکړې پرته وه دې جوهري ورته ووی چې بیړه دې تباه شه د خره په غاړه کې خروالا اچولې وي نو نه ماتېدې او چې ما په بکس کې دومره په عزت او مالوچ لاندې باندې نو ماته شوه ملغلره ورته ووی چې زما بیړه مه تباه کوه جوهري بیړه ستا تباه شه خره والا که زه د خر په غاړه کې اچولې ومه نو خره والا ته دا پته نه وه چې دا د 100 روپو ملغلره ده کني زه به خره ته غاړه کې نه اچوم نو اوس ما ته ولې شوې ما ته ځکه شوم چړه مې وچاودو چې تا ته زما قیمت معلومو او په دومره سپک قیمت ته واغستم په 10 که خروالا زه د خره غاړه کې وم خو هغه ته زما قیمت نه معلوم تا ته پته وه چې دا دومره اعلی اوچت شی دی او بیا دې په دومره سپک قیمت واغست د پاکستان مسلمانان کافر کا په قیامت کې دوزخونو ته ځي او په عذابونو کې مبتلایي
واغی تا قیمت نده معلوم د سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم، نور تا قیمت معلوم دے د قرآن، نور تا قیمت معلوم دے د حدیث د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاسو بدبخت قوم څه کوئ چې د قرآن غوندې عظیم کتاب موجود دے، د حدیث غوندې عظیم کلام موجود دے، او ستا د ملک فیصلې د پیرنګي په قانون کیږي. ملک د ملک بخا ورځ نه ګورئ، ملک د ملک دا د زید عمر بکر خبره نه ده، ملک د ملک بخا ورځ نه ګورئ. دا په کچرو کې چې په لکونو خلق ولاړي او د زندګۍ فیصلې د پیرنګي تعزیرات ته وړي وي، دا خلق به څنګه خبر؟ قرآن غوندې عظیم کلام په دې الماری کې پروت دی، دوی پہ پرتی وی، ماشومان والا رولے گئی چې ورشه کا سبق وے کنوے قرآن خو به وشلے لگ کنا. دا غوندې عظیم کلام موجود دی او ته د زندګۍ فیصلې د پیرنګي قانون ته وړې کیږي بچ. اوس نظام اسلام او نظام اسلام چغې وای، نظام اسلام چغول زده کنو بیا د نظام اسلام چغې وها. په نظام اسلام اول ځان پوه کا، اب بیا خبره ده چې روټي خلاص ډیر دی، ها کو کولو والا ډیر دی، لیکن نظام اسلام اوخو پیژنه چې نظام اسلام څه ته وایي. نظام اسلام دې ته وایي چې سردار کونین وصیت کو یو امانت پرې خو صحابه وتا چې زه درنه لاړم او دا امانت ته، که دا امانت هم خیانت کو خو غر کیي او که امانت هم محفوظ ساتلو نو بول بمبالائی. سردار کونین وفات شو، اختلاف شو اہل مکہ و اہل مدینہ کے، اہل مکہ و اہل مدینہ کے. ز افسوس کوم پاغه خلقو چې خالی پروټه درنه قرآن هیر شو، په چای درنه قرآن هیر شو، د یو چرک پاډو کې درنه قرآن هیر شو. قرآن خو اٹل قانون دے، اٹل. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ وی داخل شئی په ټول اسلام کی، داخل شئی په ټول اسلام کی. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او تاسو تابعداری د شیطان د لارو مکوئ. نن دا خبره څنګه کې چې سخور شو کنه، سخور شو کنه، سخور شو سور شو. راشي چې څه شوي دي چې نن د لاهور جنگ اخبار کې درته وښیم چې څه شوي دي. کوم ملک چې تر اوسه پورې ډلې سمې نه شوې، نو دا نور خلق به څنګه شم شي؟ ډلې سمې نه شوې. یو ډمه د هغې ته ملک ترنم وایي. څه شی ورته وایي؟ ملک. نو ملک ترن زه به بل څوک څه ګرموم، بل څوک څه ګرموم. دا ورسک بند کې وایي سوری شوی دی که څه چل شوی دی، نو کله به چې یو شراب شي ملک ترنم بل به څوک څه ګرمه. تاسو سال جوړ کړی دی په کورونو کې، د ستاسو کورونه څه شی دی؟ هغه کورونه چې د مارغانو نر چرګ به په کور کې نه ساتلو، نر چرګ. هغه کورونه نن د ډنتوب اډې دي، هغه کورونه نن په شرمونو شرمېدلي دي. چا نه بگیا وای من از بیگانگاه هرگز ننالم، من از بیگانگاه هرگز ننالم، که با من هر چی کرد آشنا کرد. د قوم سال دے، د حکمران طبقے سال دے کیگی. بس پاکستان یو مسئلے تپاتے دے چی مولانا تپوس کوئی چی جی کا ووٹ ورکو کا ورنکو. زد سا خبری ووٹ ورکو کا ورنکو، ووٹ ورکو کا ورنکو. تا ترسا نہیں پوئی سر دے دا چرگانو چٹو شا تو ترسا پوری پتہ نہ لگی دلی جستے دے مجھے آدھو کی عزاز و ایزان نجو ووٹ ورکو کا ورنکو، ووٹ ورکو کا ورنکو. all right تو پوس رانا چاہو کو دا دیر فڑاگا خونا پدی سک پی ماتو. زد دا سے بے زمیر قوم ملانے، زد دا سے بے سڑی توبہ قوم ملانے. دا دے اسلام سرت سکار دے، دے خبر اسلام سرت سکار دے. تاسو دا کم ادا سے پا اسلام مڑم مڑے
چاله په دا یو ټکی کې چرته ګناهګار نشي خپل کار کوي کار ساره راسي مانه څوک است په کار کوي درته کوم قوم چې تر اوسه نه پوي دینه پس به څه پوي وای مار چې سوري لرور شي هغه هم سم شي ته د ګور غاړې لراغله سم نشي سم نه نظام اسلام وای څه نظام اسلام معنا څه ده نظام اسلام دیتا وای اهل مکه اهل مدینه کې اختلاف پرې وای امیر بچو کی د رسول الله نرستو د مدینه خلق وای چې زمون ملک ده زمون وطن ده تاسو د مکینا مهاجر راغلی یی تاسو سکار ده امیر به زمون گئی د مدینه د خلق بیا ویل من امیر و منکم امیر یو امیر به د مکینی او د خلق وی او یو به د مدینه د خلق ابو بکر صدیق پاسه ده وقت کې یو حدیث واوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمه من قریش رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې امام چې دی ابد قریش نه نو اے اهل مدینه تاسو قریش نه یو د پیغمبر حدیث اهل مدینه وې چې اقال رسول الله هكذا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سی ویلی هغه والله قال رسول الله هكذا دا د پیغمبر حدیث اهل مدینه را پاسه ده او وی چې پیغمبر ویلی دي چې امام به د قریشو نه نو ابو بکر په قریشو کې تا نه لوی او چت ببل څوک لاس ورکو دغه په لاس بیعت او د بیرو د بوټی لاندې ناستو او تمام اهل مدینه د صدیق اکبر نه بیعت ورته امارت په خپل ځای دی او بال بچ له روټای پیدا کول په خپل ځای روټای به پیدا کم بیا به د قوم خدمت کوم نو خزانه ته بوت بیت المال ته بوتلو پاوړې د سړی په سر د امیر المؤمنین کور ته مقرر بیا ورته خزا وای چې انار ته مړ کیږي وی پیسې نشته دا ستا په نامه چې کوم وړه راځي په نیمه خېټه یو څو ورځې روټۍ وخورو دا وړه بچ که دا به خرڅ کم تاله به پې انار رو اته ورځې هغې په نیمه خېټه روټۍ وخوړه یو سیر وړی ابوبکر له ورکړه هغه یوړه واپس بیت المال کې داخل کړه ماښام کور ته راغی وی انار وی بیبي انار خو له څه کې استا وړه مې بیت المال کې داخل کړو آرډر مې وکړو چې دین بعد زما د ښځې په نوم باندې نیم پاوډر رالیږي معلومیږي دا چې زما ښځه په نیمه خېټم گزاره کولی نظام اسلام دې ته وایي قرآن کریم نسخه د کجورو په پاڼو لیکلی شوې وه د اوسای په سرمن لیکلی شوې وه د اوښ په دې کوب کې یو پلن غوندې اډوکی د پاغي لیکلی شوې وه دا نسخه د سردار کونین نرستو د قرآن پرته وه یو غزا وشوه پکې ډېر قاریان شهیدان شو حضرت عمر راغی او ابو بکر صدیق ته وویل چې دا د قرآن نسخه به په یو ځای کې راجمع کړو او بیا لیکو دا قاریان شهیدان کیږي هسې نه چې دا نسخه ګډه وډه نشي ابو بکر صدیق ورته وایي چې استغفر الله په خدای مې دې قسمي که زه هغه کار وکړم چې کوم کار پیغمبر نه کړی پیغمبر په یو ځای کې نسخه جمع کړې نه وه نو زه هغه کار څنګه وکړم چې کوم پیغمبر نه کړی دې ته وایي نظام اسلام چې د قرآن نسخه یو ځای کې را جمع کولم چونکې پیغمبر نه دی ویلي او هغه نه دی کړي نو زه ورته نه لاس کوم نن تاسو وګورئ سهار ریډیو لګېدلي جائیں گے جھوم جھوم کر ریفرینڈم کے لیے واہ واہ نظام مصطفیٰ واہ واہ نظام اور سره دبلې غږی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د هغه دبلو سره اغسته کیږي چې هغه به وي چې کوم ځای دا اواز هم رسي هلته د خدای لعنت وري نن په ملک کې وګوره یو غزل یو چاربیته بې د خدای او د رسول د نوم نه نه دي ورسره دبلې غږی سانجام به د قوم وګوره که تاسو پلان عربو کې کیږي او پلانی کې کیږي عربو کې کیږي عرب د ځان لا غرق دي ټول دېرش لکه یهود دي او ټول عرب په مخ کړي دي بیړۍ ولا تباہ
په دنیا کې مالدار قوم کده مسلمان دی او په دنیا کې د یو قوم غیرت دا وخایه چې شل کاله وشو قبله اول بیت المقدس د یهودو په قبضه کې د تر اوسه نه د خلاصه کړ دا غي پیسې خو ټوله تاو ما وخوړې دل تراشی دا ټپوسان او مارغان را ټولې په درې درې او څلور لک روپے یو مارغان دلته تفریګاونه جوړ کړیو مونږ ورته تالاونه جوړ کړیو چې راځه ورته بربند لام وای هر شی به کې ملایي عربو خبره مکوا مسلمان خبره کوا چې نن د مطلق مسلمان څه پوزیشن د هغه وصیت متعلق چې کوم وصیت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو چې ترکت فیکم امرین کتاب الله وسنت عزیزان سکسانو د زکات نه انکار وکړو چې پیغمبر وفات شو او زکات نه ورکو مونږه ابو بکر صدیق اعلان وکړو چې غزا ور سره وکړي جهاد وکړي ویو سرونه قلم کوي حضرت عمر ورته راغی لګ نرمی کوا پیغمبر خو به نرمی کولا ابو بکر صدیق ورته وایي چې پیغمبر کا نرمی کولا نالته قرآن نازلېدم شروع جبرائیل راتلم شروع اوس دین مکمل شو یا به کفر یو یا به اسلام دیتا وی نظام مصطفیٰ دیتا وی نظام اسلام 102 سال دا ابو بکر حکومتو 102 سال عزیزانو چې څو وخت کې مړ کېده 15 سوزونه د بیت المال ور سره بس نور د ابو بکر په کور کې هیڅ نو جارو وهلی شوی یو خوا چې مېلمله به د دې پای راوباسي یو د لرګي کاسه وه چې دې کې به روټۍ خوري 2 جوړې جامې وې یو د اوړي او یو د ژمي یو لوی صادر او د خامتا چې دا به اغوندیم که مړ شیم دا به دې کفن وي زما عزیزانو چې مړ کېده لورې ورته ناسته وه بیبي عایشه او ورته وایي من لا یزال دمعه مقنعا من لا یزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق بیا ورته ابو بکر وایي چې بچیا زه چې مړ شم نو دا د بیت المال 15 سیزونه دي زما په کور کې دا 15 واړه په منډه یو سو عمر فاروق ته داخل کا سٹور کې جمع کا زه چې مړ شم د بیت المال شی زما په کور کې حرام دی ځکه چې خدمت به منقطع شي چې خدمت منقطع شي د بیت المال مال د هغه چا دی چې څوک د قوم خدمت کوي څوک د قوم خدمت نه کوي د بیت المال مال هغه د پاره حرام دا دې ته وایي نظام اسلام د نرستو د یو څو کسو په انتخاب عمر فاروق امیر شي چې دی ورغی عمر فاروق ورته داسې وکته خو چې وی کته نو هغه باندې لړزه ولګېده پا سفیر لړزه ولګېده عمر فاروق ورته تعال لا تخف راشه یریږه ما ولې ورته زه سفیر ام صاحب دا کاغذات مې راوړي دي خو یو ورس کوم چې د مسلمان قوم داسې امیر وي والله که تر قیامته په تنزل کې پرې ناس په ځمکه کنیس ټاټاکای ګنډې او د سترګو روب دې داسې دی چې والله په ما دې لړزه راوست خالي په کتو اوس مونږ ته چې څوک وګوري لړزه به پرې راشي مونږ خو داسې څیزونه یو لکه نو خپلو کې صلاح وکړه چې راځئ دا ټول خلق شوکی کوي لاري شوکی دا مونږ څه بلاوالي نو یو درې چې دی په جوارو کې پټناستي او یو په لار کې کینولې چې څوک راشي 13-19 مونږ ته آواز وکړه به در به شوبې شو په دې کې یو خروالا پې راغلی کلال و لوښي خرڅ کړي و لخته ورسره وه چې راغی د اجړا ورته وایي چې کلال کاکا ودرېږه
وی ولې وی مونږ غلیو لار شو کو هغه چې خبرې اورېدل چې وای دا خو اجړا دی بس هغه د خر لخته خو ورسره وه که نه چې ټړک شو په دې غوږ یې وویل ودرېږه منډې کې هغه نورو اجړاګانو ته اواز کوي خورې راوځئ هغې وې څه دې وکړی ویل ویې پېژندو مونږ یې پېژندلي تاسو وایئ مونږ یې پېژندلي مونږ سترګو ته هم چې څوک وګوري نو پې لړزه به ولګي دې ته وایي نظام اسلام دې ته وایي نظام اسلام یو ښځه راله او شکایت یې وکړو چې عمر فاروق ورته راپاڅېدو لارې له ورته نظام اسلام درته ښیم په منبر ولاړ دی خطبه وایي یو غلام راپاڅېدو د ګریوان نه ونیو منبر نه لاندې راکوز کړو ورته ویل ولې بچیا وی دا د پیغمبر منبر دی ته په دې خطبه نشې ویلی په دې به هغه څوک خطبه وایي چې په چا کې عدل او انصاف ته ظالم یې وی چې ولې وی په مال غنیمت کې څادرې راغلې وې ما هم تی کمیس جوړ کړی او تا هم تی جوړ کړی زما کمیس لنډ دی او ستا اوږد دی معلومیږي دا چې تا ځان له دوه څادرې ساتلې نو تا امیر المؤمنین نه یې ته ظالم یې حضرت عمر لاندې ولاړو دنیا ناسته ده په مسجد نبوي کې او زوی راوغوښتو چې بچیا زما دا کمیس اوږد ولې جوړ دی پلاره ما یو خپل څادر هم تاله درکړی چا غلام ته دا خبره وکړه ورته زه اوس وخېږه منبر ته خطبه شروع دې ته وایي نظام اسلام ته به د نظام اسلام په ملک کې یو سپۍ ته ووایې چې دې خوا راشه یو بابو ته به جواب بابو صاحب دې خوا راشه دې بابوګانو اکثر دا چشمې داسې چوړي په دې ځای دې خوا راشه چپړاسي ته مې دا څوک دی پاگل دا چې بابو صاحب لږ بار راشه او به وایي ویلی شئ نظام اسلام دې ته وایي چې امیر المؤمنین ته وایي چې عمر فاروق دې خوا راشه په منډه والا را ماشوم یې غېږ کې ورته ویل عمره په دې مې پوهه کا چې دا قرآن یوازې زمونږ دپاره قانون دی او که ستا هم دی عمر فاروق ورته ویل دا هر چا دپاره دی هر چا دپاره وی هر چا دپاره دی وی زما دا غېږ کې ستا امانت دی ستا زوی ما سره زنا کړې دا د هغې نه پیدا وی چې ښه وی زه بیبي په مخه دی کور ته راغی او زوی د سر نه راونیو دیوال سره ډغرې وه او جلاد یې راوغوښته وی زما قانون دا دی د قرآن چې زنا چا وکړه او واده شوی نه وي 100 دورې ووهئ لګوي جرګې ولاړې چې عمره ستا دا زوی قرآن ډېر مزېدار لولي خدای دپاره معافې کا عمر فاروق ورته وی د قوم بچی مې چرې معاف کړي نه دي والله که زوی معاف کما امیر المؤمنین ورته ولاړ دی او زوی 100 دورې لګاو خو چې 100مه دوره یې ولګولو راوغورځېدو لتې ټکولې راغی او په دې مخې ورته لاس ووال ویل بچیا که ته مړ شوې او مونږه ښخ کړې نو ستا ملاقات به جناب محمد رسول الله سره وشي دا د درو وهلي زخمونه ورته وښایه او ورته ووایه چې پیغمبره تا چې کوم قرآن پرېښی عمر پې داسې عمل کړی چې په کور راغلم نو صرفه یې ونه کړه لږ ساعت چې تېر شه انا لله و انا الیه راجعون دیتا وی نظام اسلام دیتا نوی نظام اسلام چې ملک ټول د غلو ډیپو دی تر اوسه یو غل نه لاس غوڅ نشو ملک ټول د زنا ډیپو دی تر اوسه یو زناکار سنگسار نش ملک ټول د شرابیانو ډیپو دی ملک ټول د شرابیانو ډیپو دی یو شرابی په درو نه والی شو
देता वही निजाम इस्लाम चगी दी साहब यो बदहाल जोड़ निजाम इस्लाम और निजाम इस्लाम और निजाम इस्लाम के दखल कोणो दखले न बुटो जड़ो कलेजियान खल को उल्टिक ले कि दा निजाम इस्लाम बैठ सके दा निजाम इस्लाम ब्या द उमर द मर्ग नरुस्तो उस्मान ज़िन्नूरैन खलीफा उस्मान खलीफा साजिश वर्ता जोड़ शो पकोर के वंश फौज और पुलिस और दावर तराला के सोरू को मड़ई को तुरी पे और चलो अमीरुल मोमिनीन उस्मान ज़िन्नूरैन वर्ता हुए चे कमकार पैगंबर न दे कड़ा जनक जमा जान दिलार शी खुद दी जान दे बच कोर के नास्त और उस्तो न पे हमला उशवा कुरान लुस्ता और उस्तो ने पतबरो वालो फसयक फी कहमुल्लाह दायात वे सर माजरे पर कुरान वर्तरे जमाजीजानो दी तो वही निजाम इस्लाम दी तो वही निजाम इस्लाम दा उस्मान सड़े वाला राह है वे पैगंबर रा ले गले में यो मन शात में पकार यकीन ना बच्चा नानन चिरा पर मल के साहब अदाला गौट सारब निजाम इस्लाम यो वजीर दे जमा गोंदी थी पिंज जोड़ी की नागम निजाम इस्लाम